بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې له تاسو همکارانو نړۍ مننه چې ماته مو وخت راکړو. نوم یې محمد نذیر د پکتیکا ولایت د اومنې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د کرکټ سره خو زما له کوچنیوالي نه ډېر شوق و چې زه د کرکټ وکړم. نو هغه و چې ما د کلي په ټینس کرکټ کې زه ډېر تکړه وم. ما به ښه کرکټ کاوه. نو د دې امله مې وکولی شو چې اټبال کرکټ ته مخه کړم. 2 کاله کېږي چې زه اټبال کرکټ کوم او پیلم په محمد میرزا کټوازي کرکټ سنټر کې تمرینات کوم. زه د فاسټ بولینګ په برخه کې تمرینات کوم او پیله نوم لګیا یم چې فاسټ بولینګ کې زه مخکې لاړ شم. سیالۍ خو مې ډېرې کړې دي، خو تېر کال مو ټیټین یعنې رمضان جام ټیټین سیالۍ کولې په آیوبي کرکټ لوبغاړي کې. نو په 2 اورونو کې ما وکولی شو چې 15 وکټې واخلم او 8 رنز مې ورکړل. داخلي سیالیو کې مې انټر کلب لیول هم کړی ده. تېر کال مې وکړو، سږ کال مې پاس کړو، خو د ځینو مشکلاتو له امله چې زما په ځای د 3D وال انتخاب سوی و، نو زه پاتې شوم. دې امله داسې ډېر پېښېږي کرکټ کې. نو واقعا سړی ډېر خفه کوي او ډېر کله خوشحالي درکوي کرکټ او کله دې زیات خفه کوي. نو سږ کال هم ما په کلب لیول سیالیو کې ښه پرفارم کړی و. نو هیله مې وه چې که هغه وکړو ولایتي ګریډ 2 سیالۍ وکړو، نو خو زما په ځای د 3D وال انتخاب سوی و، نو له دې امله زه پاتې شوم. په کورنۍ کې مې مشر ورور ډېر ملاتړ کړی ده د کرکټ چې زه کرکټ وکړم، ځکه چې زه په ټینس کرکټ کې ډېر تکړه وم. نو مشر ورور مو ډېر تشویقولم، خو پلار مو لومړي سر کې ویل چې کرکټ مه کوه، درس ووایه. نو اوس راته ټولو اجازه راکړې ده او زه ما باندې کرکټ کوي. د فاسټ بولینګ په برخه کې خو مې د پاکستان تېر ریټایر لوبغاړی شعیب اختر ډېر خوښېږي. تعقیبوم یې، سټایل هر شی مې هماغه ته ورته ده. نو ډېر مې خوښېږي شعیب اختر، هغه مې فالو کړی ده. په افغانستان کې مې فضل الحق فاروقي ډېر خوښېږي، د هغه کارکردګي او د هغه بولینګ، نو هغه مې ډېر خوښېږي چې غواړم چې د هغه په څېر یو بولر شم. په نړیوالو لوبډلو کې خو مې د انګلستان یا انګلند لوبډله ډېره خوښېږي او ډېر خوند راکوي د هغه لوبغاړو، د هغه لوبغاړي د انګلنډۍ لوبغاړي. لومړي سر کې خو موږ سهار وختي راځو، دلته رننګ کوو، وارم اپ کوو او بیا له هغه نه وروسته د کوچ په مشوره سره نیټ سیشن کوو او نیټ سیشن چې خلاص شي بیا کول ډاون کوو. نو د دې له هغه نه پس ځو اتاق ته ډوډۍ خورو او ماښام ټیم کې نیټ هغه ته راځو نبي کوچ ته، له هغه سره د ډریس په برخه کې موږ ته تمرینات راکړي. هیله خو مو دا ده چې د افغانستان نشنل ټیم نمایندګي وکړو، د افغانستان نمایندګي وکړو او د افغانستان ملي ټیم کې ځان ته ځای پیدا کړو. واقعا هم ملي ټیم کې اوس د افغانستان ډومېسټک کرکټ ته چې موږ وګورو ډېر په مخ روان ده. نو هر څوک چې زیاته خواري کوي، محنت کوي، هغه به راځي او هغه به کوي. د افغانستان ټیم کې به ځان ته ځای پیدا کوي. هغوی ته مې دا پیغام ده چې ټول خواري وکړي، محنت وکړي او ښه کرکټ وکړي چې په راتلونکي کې د افغانستان نمایندګي وکړي.